ډاکټر محمد اشرف غني ملا یعقوب ته خبرداری ورکړ که زما مشوره ونه منې وطن به له ستر بحران سره مخ شي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه تود بحثونه روان دي. د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني څرګندونې یو ځل بیا د خلکو پام ځان ته اړولی دی. ویل کېږي چې نوموړی د اسلامي اماراتو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ته په یو مهم پیغام کې ویلي که افغانستان د اوسني وضعیت د سمون لپاره پر وخت او دقیق تصمیمونه ونه نیول شي، هیواد به له سختو ننګونو او بې ثباتۍ سره مخ شي. اشرف غني په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې افغانستان د حساس پړاو څخه تیریږي. د ده په باور د ملي یووالي پیاوړتیا، د خلکو باور ترلاسه کول او له نړیوالې ټولنې سره رغنده اړیکې د هیواد د ثبات لپاره بنسټیز ارزښت لري. هغه ویلي هر هغه تصمیم چې د ولس له غوښتنو او د زمانې له اړتیاو سره سمون ونه لري، پایلې به یې درنې وي. بل لور ته د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د افغانستان له هغو ځوانانو مشرانو څخه ګڼل کېږي چې د هیواد د امنیت او د راتلونکي په اړه مهم رول لري. ډیری خلک په دې باور لري چې د هغه پریکړې کولی شي د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت نوي لوري ته ورکړي. شنونکي وایي افغانستان اوس داسې مشرانو ته اړتیا لري چې د اختلاف پر ځای تفاهم او د انزوا پر ځای تعامل لاره خپله کړي. د هیواد اوسني حالات له هر وخت زیات هوښیارۍ، زغم او ملي تدبیر ته اړتیا لري. د ټولنیزو شبکو ګڼ شمېر کارونکو هم په دې اړه بېلابېل غبرګونونه ښودلي دي. ځینې د اشرف غني خبرې تجربې پر بنسټ مهمې بولي او ځینې نور بیا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد پر سیاسي پوخوالي باور څرګندوي. په هر صورت افغانستان د داسې پریکړو په درشل کې ولاړ دی چې اغیزې به یې د راتلونکو کلونو لپاره محسوسې وي. ولس هیله لري چې مشران به یې د شخصي ګټو پر ځای د ملي ګټو ساتنه وکړي، څو هیواد د سوکالۍ او ثبات پر لور حرکت وکړي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.